بسم الله الرحمن الرحيم. قصص النبيين الجزء الرابع. دغه سبق زمونږه تقریبا 15 شپیتم جوړیږي غالبا. دینه بعد چې دی انشاءالله 2 سبقونه به پاتې کیږي، آخري سبق به وي د دغه کتاب. عنوان دی نننی سبق زمونږ استاد سی بشارته ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. د سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم د بعثت زیره. بشارته زیره ببعثة د بعثت سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم. ولم يكمل پورا نکړه، مکمل نکړه سیدنا سردار زمونږ المسیح عیسی علیه السلام مهمته خپل کار فی الدعوت، یعنی کم مهم چې و هغه پوره نکړه، خپل دعوتی کار مهم پوره نکړه. څه د وجې نه؟ لشدت یعنی سخت محاربت الیهودی د یهودو د مخالفت د وجې نه یا د هغوی د جنگ د وجې نه، د هغوی د یهودو سخت مخالفت د وجې نه، وکیدهم لهم د هغوی سازشونو جوړولو د وجې، یعنی مکر او فریب د وجې نه عیسی علیه السلام مبارک چې هغه خپل دعوتی مهم هغه پوره نکه. وضعفه وقلت انصاره او د د ملګرو کموالی د وجې نه دغه مهمې پوره نکه. نو فودع الناس نو خلکو سره یې خدای پامانی وکړه. وامتثل امر ربه او د خدای حکم سره لاړو. او وبشر زیر ورک الناس خلکو ته برسول یأتی من بعده د یو داسې رسول چې راځي به من بعده پس لدینا یکملو پوره کوي به ما هغه څه بداهو چې کم کارونه دي شروع کړیو، یعنی هغه مهم هغه دعوتی کار هغه به دغه رسول پوره کوي چې کم عیسی علیه السلام مبارک چې شروع کړیو تکمیل ته ونه رسول. ویعممو او دغه رسول چې دی یعنی عام کوي به ما هغه څه خصصه چې خاص کړیو، یعنی ویعممو ما خصصه او هغه څه چې عام کوي به چې هغه خاص کړیو. وبه او پدې سره یعنی محمد صلی الله علیه وسلم سره تتم نعمت الله علی عباده الله رب العزت نعمت په بندگانو باندې به پوره کیږي. وتقوم قائمیږي به حجته علی خلقه حجت یعنی په خلقو به حجت قائمیږي. وإذ قال عیسی ابن مریم وإذ قال چې ویلی عیسی علیه السلام ابن زوی مریم د مریم بیبی یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیلو ای اولاد د یعقوب علیه السلام انی بشک زه رسول الله رسول د الله یم الیکم تاسو ته مصدقا تصدیق کوونکی یم لما د هغه څه بین یدیه چې زمانه مخکې دي من التورات د تورات نه ومبشرا او زیر ورکوونکی یم برسول د یو پیغمبر یأتی چې راځي به من بعدی رستو زمانه چې اسمه نوم مبارک د هغه احمد دی. بل سبق پدې کې من التوحید الخالص الى عقیدة غامضة د خالص توحید نه تر مغموضی یعنی نامعلومی یعنی معلوم نوی هغې عقیدې پورې. من التوحید الخالص د خالص توحید نه الى عقیدة غامضة تر نامعلومی عقیدې پورې.
ومن غرائب تاریخ الادیان د ادیانو یعنی د دینونو د تاریخونو عجایبونه ومما تدمع له العیون او هغه چې سترګې ورته اوښکې تویوي وتذوب له القلوب زړونه ویلې کېږي تذوب یعنی ومن غرائب تاریخ الادیان ومما تدمع له العیون وتذوب له القلوب د ادیانو د تاریخ د عجایبونه او هغه چې سترګې ورته اوښکې تویوي عیون یعنی سترګې تتبع تویوي اوښکې بهیږي وتذوب ویلې کېږي له القلوب انه تحول دعوة المسیح من التوحید الخالص هغه دا چې مسیح علیه السلام خالص توحید او دعوت من التوحید الخالص یعنی خالص دعوت او توحید دعوت والدین السهل السائغ او آسان او نرم دین طرف ته عن كل غموض وتعقید وتحریف وتأویل بعید دا هر قسم د غموض او د تعقید نه او تحریف او د تأویل نه څه شی و لرې و او د دعوت چې و والدین السهل یعنی دین چې و آسانو السائغ البعید عن كل غموض یعنی د هر یو غموز نه چې و لرې و وتعقید وتحریف وتأویل بعید یعنی تحریف او د تأویل نه دغه لرې و او د دې دعوت والدعوت الى عبادة الله وحده او یوازې الله جل شانه د عبادت د پاره پکې دعوت والسؤال منه یوازې د الله نه پکې سوالو والالتجاء الیه د یعنی التجا و د الله نه وحبه الخالص یوازې هغه سره مینه الى عقیدة غامضة د یو غامضی عقیدی وفلسفة معقدة یعنی معقدی فلسفی ته څه شو هغه راواغوښتو فغلا فیه نو افراط وکړو په هغه کې اتباعه یعنی تابعدارانو یعنی د هغوی تابعداران چې کوم وو نو هغې پکې افراط وکړو نو وطروه اطراء او داسې یعنی اطراء وکړه یعنی زیاتی وکړه حد نه تجاوز وکړو خرج به چې ووتل په دې سره من حدود البشریت د حدود نه یعنی د بشریت د حدود نه ووتل الى حدود الالوهیت د الوهیت یعنی داسې اطراء وکړه چې بشریت د حدود نه پکې ووتل د الوهیت حدودو ته لاړل نو فقالو ویلي المسیح ابن الله نو دی دا ویلي چې مسیح د خدای زوی دی علیاذ بالله وقالو ویلي دوی اتخذ الله ولدا الله جل شانه ځان ته زوی نیولی دی نو دی داسې ویلو نو ډیر زیات افراد یې وکړه وجعلوا من الآلهة الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد او دوی د یو الله بنیازه هغه چې نه د چا پیدا دی لم یلد ولم یولد نه ورنه څوک پیدا دی نو اسرة مؤلفة من ثلاثة اعضاء یعنی اسره مؤلفه د دې درې غړو نه كلهم الهة یعنی ټول خدایان دي فقالو دیویل یعنی هغوی درې کسانو باندې مشتمل یو خاندان جوړ کړو چې هر یو پدې کې علیاذ بالله خدای دی نو دوی داسې ویل چې په هغې کې الاب والابن وروح القدس ابو یعنی رب والابن زوی روح القدس جبرائیل امین علیه السلام تینا مراد دی نو دوی دا عقیده جوړه کا نو تقدو فی مریم ام المسیح او دی مسیح د مور مریم په باره کې عقیده پیدا کړه وعاملوها بما یبلغ بها الى درجه په داسې یعنی دی چې دی داسې عقیده پیدا کو داسې درجې
ورته ورکړه چې التقدیس والعبادت، یعنی د تقدیس د عبادت درجه ورته ورکړه دیتا. فقالو نو دوی ویلې چې الله یعنی العیاذ بالله د الله مور ده، وشاعت لها تماثیل یعنی د هغې بوتانې جوړ که هغې شایع که، وصورون او صورتونه فی الکنائس په کلیساګانو کې یعنی په ګرجو کې هغه ولګولې، دومره یې شایع که. نو دوی چې دی ډېر زیات په دې کې چې شی وکړه هغه افراد ته لاړل، ډېر زیات پکې زیادت یې وکړه. نو يخضع له النصارى باللجوء والدعاء. يخضع یعنی نصارا او بورته عاجزی کولا، یعنی يخضع باللجوء والدعاء یعنی پناه د پاره، یعنی پناه د پاره او دعا، یعنی دا دعاګانې به ورته کولې، نصارا عاجزي به کوله، دعاګانې به کولې د پناه د پاره. والنذر والانحناء او نذرونه به ورته کول، یعنی نذرونه انحناء ورته بخکته کېدل. وقد قال الله تعالی منکرا، او الله رب العزت فرمایلی دی منکرا، یعنی الله رب العزت چې دی دغه کار چې دی دغه بد وګڼلو، انکار یې وکړو. معتقدوه مستبشعا ما فعلوا، هغوی چې د دې عقیده پاره کې دی وغندل چې څه دی کول. وی فرمایل په قرآن عظیم الشان کې مل مسیح ابنو، نه دی عیسی علیه السلام ابنو زوی مریم د مریم بیوی، الا مگر رسول دی قد په تحقیق سره یقینا خلت تیر شوي دي من قبلی مخکې د هغې نه الرسل ډېر پیغمبران، و امه او مور د صدیقه ډېر رښتینې وه. کانا خوړل به دوی، یعنی کانا دی دواړو به یاکلانې طعام، یعنی کولو به خوراک، یعنی خوراک به کولو. انظر وګوره کیف څنګه نبینو بیانو مونږه لهم دوی ته الآیات آیتونه، ثم انظر بیا وګوره انا چې څنګه یؤفکون اړولی شي دوی. قل ورته ووایه اتعبدون ای عبادت کوئ تاسې من دون الله سوا د الله نه، ما هغه چې لا یملکو چې نه لري اختیار لکم تاسو لره ضرا د نقصان، ولا نفعا نه د نفع. والله الله هو السمیع خاص مغه اوریدونکې العلیم خپو ذات دی. نو په دې عبارت کې داغه توحید بیان دی او د تحریف شوی عقیدی ذکر دی چې هغه تاسې ته وشو. اوس مخکې عیسی یدعو الی عبادت الله وحده، عیسی علیه السلام مبارک ته یو الله عبادت لپاره بلنه ورکوي، یدعو بلنه ورکوي عیسی علیه السلام الی عبادت الله، الله رب العزت عبادت ته وحده یوازي. وقد دعا كغيره من الانبیاء الى عبادت الله وحده، او نورو پیغمبرانو پشان عیسی علیه السلام خلق د یو الله جل شانو عبادت ته راوبلل. وقد دعا په تحقیق سره راوبلل كغیره لکه نورو پشان من الانبیاء د انبیاونه الى عبادت الله د الله عبادت ته وحده یوازي، چې یوازي ته یو الله رب العزت عبادت بکوي. فجاء من قوله في الانجیل، هغه وینا په انجیل کې داسې راغلی دا مکتوب للرب الهک تسجد وله وحده تعبد، یعنی مکتوب للرب الهک تسجد، یعنی لیکل شوی دی کنه چې د رب د پاره چې یوازې خپل رب د پاره سجده وکړي، وله وحده تعبد او یوازې هغه ته عبادت وکړي. وقوله مکتوب للرب الهک تسجد وله وحده تعبد، یعنی ستا معبود کلی شوی چې تخپل معبود ته سجده کوه او یوازې وله وحده تعبد او یوازې داغه عبادت کوه. وقد قال الله تعالی
الله رب العزت فرمایلی دی ما کان لبشر ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. ما كان جائز نه دی لبشر یو بشر د پاره ان یؤتیا چې ورکړی شي یعنی چې ورکړي دته الله کتاب والحکم او پوهه د دین والنبوة او پیغمبري ثم بیا یقول وای للناس خلق تکونو چې شي تاسې عبادا بندگان یعنی تاسې بندگان شي لی زما من دون الله سوا د الله یعنی داسې نه وایي کنه لیکن وای کونو چې شي تاسې ربانیین الله والا یعنی پیغمبران داسې وای بما په دې وجه کندم چې تاسې تعلمون خودنه کوي خلکو ته الکتاب د کتاب وبما کنتم او په دې وجه کنتم چې تاسو تدرسون لولئ دا کتاب ولا یأمرکم او نه به حکم کوي تاسو ته یعنی دا پیغمبر اندا چې تتخذوا الملائکه جوړ کړی تاسې ملائکو لره والنبیین او پیغمبرانو لره څه شی جوړ کړي اربابا یعنی خدایان یعنی دا حقدار د بندګي تاسې دا جوړ کړئ ایامرکم بالکفر ای حکم به کوي هغه تاسو د بالکفر د کفر بعد پس د دینه چې اذ انتم چې یی تاسې مسلمانان موحدین یعنی دینه پس به تاسو ته دا حکم کوي نو داسې نه کوي. اوس بل سبق په دې کې چې دی قرآن یصرح بدعوة عیسی قرآن د عیسی علیه السلام د بلنې تصریح کوي یصرح تصریح ورکوي بدعوة د دعوت د بلنې د عیسی علیه السلام قرآن وقد نقل القرآن او یقینا نقل کړی دی قرآن وهو الكتاب داغ کتاب دی المصدق تصدیقون کې لما داغ بین یدیه والمهیمن علیه یعنی داغ مخکینو کتابونو تصدیق کوي او دلیل دی پاغه باندې من اعلان سیدنا عیسی بالتوحید الخالص والدعوة الیه یعنی اعلان کړی دی سیدنا عیسی علیه السلام بالتوحید الخالص یعنی صفا توحید یعنی خالص توحید والدعوة الیه یعنی د توحید خواته د بلنی د دعوت ورکولو فی اسلوب صریح واضح یعنی په صحیح اسلوب صریح او واضح اسلوب سره چې لا مزید علیه چې هیڅوک په اضافه نشي کوله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم بشک هغه خلق کافران شوی دي چا چې دا ویلي چې ان الله هو المسيح ابن مريم چې الله رب العزت عین عیسی ابن مریم دی. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم او حال دا چې مسیح خپل ویلی دی چې ای بني اسرائیلو اعبدوا الله دا الله عبادت کوي چې ربي وربكم چې زما رب دی او ستاسو رب دی انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه بشک سوچ چې الله سره شریک ګرځي او پاغه باندې الله رب العزت یعنی حرم الله حرام کړی دی پاغه باندې جنت ته بنزي نو زیسی شه دی و مأواه النار دا هغه اوسېدو ځای چې دی هغه دوزخ دی وما نشته للظالمین د ظالمانو دپاره من انصار هیڅ مددگار. نو په دې عبارت کې د حضرت عیسی علیه السلام چې کوم دعوت ورکړی دی خپل قوم نو هغې ذکر دی چې په قرآن مجید کې د هغه بیان شته دی. منزلة التوحید فی دعوته یعنی د توحید مقام د هغې په دعوت کې د توحید مقام د عیسی علیه السلام منزلته
مقام التوحید توحید فی دعوتی یعنی د هغه په دعوت کې د توحید مقام. وقال فی اسلوب جمیل بلیغ یتذوقه كل من عرف منزلة التوحید وسیرة الانبیاء والمرسلین. وقال فی اسلوب هغه ویلی یعنی په انداز جمیل ښکلی بلیغ په بلیغ یتذوقه چې لطف اندوز کیږي کل من عرف هر هغه کس چې خبر دی یا پیجنی منزلت التوحید د توحید منزلت مقام وسیرت الانبیاء والمرسلین د پیغمبرانو سیرت د رسولانو سیرتنا یعنی هغه پیجنی خبر وی. وما طبعوا علیه من معرفت الله او د چا په طبیعت کې پیوسوي د الله رب العزت معرفت والخضوع له د هغې طرف ته خشوع او خضوع والرهبة منه د هغې نه یریدو طبیعت دغه پیوسوي نو هغه چې دی د دې ښکلي بلیغ او فصیح انداز نه لطف اندوز کیږي. بیا قرآن عظیم الشان دی لن یستنکف المسیح هیڅ کله نفرت نه کوي المسیح مسیح عیسی علیه السلام ان یکونه د دې نه چې شي هغه عبدا بنده کوونکی لله د الله ولا الملائکة او نه ملائکه ولا الملائکة المقربون او نه ملائکی المقربون چې مقرب دی الله رب العزت ته. ومن او څوک چې یستنکف نفرت کوي عن عبادته د عبادت ته هغه نه ویستکبر او ځان لوی ګڼي تکبر کوي فسیحشرهم نو زر دی چې الله رب العزت به راجمع کی دوی لره الیه ځان ته جمیعا ټول. فاما الذین بس هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی و عملو الصالحات او عملونه کوي نیک فیوفیهم نو الله به ورته پوره ورکړي هغوی ته اجورهم ثوابونه د هغوی ویزیدهم او زیات به ورکړي من فضله د فضل خپلنا یعنی د نیکی بدله به ورله زیاته ورکړي د فضل خپلنا. واما الذین او هغه کسان استنکفو چې نفرت یې وکړو واستکبرو ځان یې لوی وګڼلو نفرت یې وکړو او ځان یې لوی وګڼلو فیعذبهم نو الله به عذاب ورکړي دوی ته عذابا عذاب علیما دردناک ولا یجدون او اوبه نمومي دوی لهم ځان دپاره من دون الله سوا د الله رب العزت نه ولیا څوک دوست ولا نصیرا نه څوک مددگار. نو دلته ما وویلی ویزیدهم او زیات به ورله ورکړي من فضلی د فضل خپل نه داسې اصل ترجمه راځي. واما الذین وکسان استنکفو چې نفرت یې وکړو او ځان یې لوی وګڼو نو الله به ورته عذاب ورکړي دوی ته داسې عذاب چې دردناک به وي او نه به مومي دوی ځان دپاره سوا د الله نه څوک دوست او نه څوک مددگار. نو نن مونږه درې څلور سبق وویلې او په دې سبق کې چې دی یعنی په دې عبارت کې د حضرت عیسی علیه صلات وسلام د توحید دعوت کې چې کم مقام هغه بیان کړی شوی دی چې تاسې واورېدو. نو انشاءالله امید لرم چې زمونږ اسباقو باندې به یعنی د اورېدو باندې به تاسو ته ډېر زیات فایده کیږي. که لږه فایده هم تاسو ته کیږي نو تاسو ته گزارش دا دی ثواب په نیت باندې نورو دوستانو ته هم دغه شیر کوي چې دغه فایده زمونږه او ستاسې دغه عامه شي او ستاسو هم په دې برخه کې ثواب نصیب شي او تاسو ته هم اجر عظیم رب العالمین درکړي. نو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.